السلام علیکم. د سترګو وبا ډیره عامه شوې ده، کومې ته چې کنجنکټیوایټس وایي، اشوبې چشم وایي یا پینک آی ورته وایي. علاماتو کې د دې سترګې سرې شي یا ګلابي شي، سترګو کې سوځې کېږي، جلن کېږي، سترګې نیغې نیغې لګي، سترګو نه مسلسل اوبه روانې شي او اول یو سترګه متاثره شي، بیا ورسره دویمه سترګه هم متاثره شي. بل دی کې داسې وي چې کله انسان اوده شي، سهار راپاڅي نو سترګه کولاویږي نه، انښتې وي جوخته او ورسره په سترګو کې پړسوب هم راځي. دا د دې علامات دي د کنجنکټیوایټس، اشوبې چشم یا د پینک آی. دا داسې لګي چې کوم صحتمند کس د متاثره کس سره ملاو شي چې سترګې خوږ وي او دا اشوبې چشم ورته لګېدلی وي، سترګې سرې وي او دغه شان اوښکې هم راځي، دا علامات پکې موجود وي. هغه د یو صحتمند کس سره لاس ملاو کړي نو هغه ته هم دا منتقل شي. نو کوشش تاسو داسې کوئ چې د دې د بچ کېدو طریقه ده چې تاسو صحتمند کس چې کوم دی هغه د متاثره کس سره لاس نه ملاوئ او سلام کلام صرف په خوله باندې کوي. زموږ خلکو دا مسله چې کوم متاثره کس وي هغه ته کوي چې سلام مه کوه، لاس مه ملاوه، نو الټه خفه شي. نو هغه د یو سل ځله خفه شي ځکه چې د هغوی د خفګان په ځای باندې ستاسو صحت ډېر ضروري دی. صحت چې تاسو وي نو هر څه به وي. نو کوشش کوئ چې د متاثره کس سره لاس مه ملاوئ، بلکې هغه متاثره کس له هم دومره احساس پکار دی چې یاره ما ته دا مسله ده او زما د لاس ملاوېدو په وجه باندې دا بل ته منتقل کېږي، نو صرف په خوله دې سلام کوي. او یو خو د لاس ملاوېدو سره دا منتقل کېږي د متاثره کس نه صحتمند ته. دویم چې د متاثره کس چې کوم بیمار دی د هغه سترګې خوږ دي، صحتمند کس د هغه تولیه استعمال کړي، صابون استعمال کړي یا څادر استعمال کړي، دغه څه د استعمال څیزونه صحتمند کس استعمال کړي نو هغه ته هم دا منتقل کېږي. نو په دې څیزونو کې احتیاط وکړئ. که چېرې تاسو د اشوبې چشم ښکار شئ نو کوشش وکړئ تاسو ګرم خوراک نه پرهیز وکړئ او په نور کې وتو نه پرهیز وکړئ. که نور کې وځئ هم نو چشمې د تورو چشمو استعمال کوئ او خپل تولیه، صابون او خپل څادر چې کوم د استعمال څیزونه هغه ځان له بالکل سپریټ کړئ، بیل کړئ او کوشش وکړئ چې د کور نور بندیان هغه نه استعمالوي چې دا وبا په ځای باندې سټاپ شي او بل صحتمند کس ته منتقل نه شي. چې کوم خلک د اشوبې چشم شکار دي نو هغوی له پکار چې په سترګو کې یخې صفا اوبه چې کوم دي هغې لپې بیا بیا ورچوي چې سترګې صفایي ورسره کېږي. د هومیوپیتھک د دې علاج چې کوم دی هغه 3 میډیسن به تاسو راواخلئ: یوپریچیا 30، بیلاډونا 30 او اپیس میلیپیکا 30. دا 3 میډیسن به تاسو راواخلئ. په سکرین باندې تاسو لیکلي نومونه ښکاري، دا به تاسو لس کترې سهار غرمه ماښام یو ګوټو به کې اچوئ، دا بس کوئ. دې سره د ډاکټر مسعود هومیوپیتھک کمپنۍ د آی ډراپس راځي، سینیریریا میریټاما. سینیریریا میریټاما د هومیوپیتھک ډراپس دي د سترګو، دا به تاسو راواخلئ او دا به سهار غرمه ماښام 3 کترې سترګو کې اچوئ. نو انشاءالله د دې په استعمال باندې او د احتیاطي تدابیر چې تاسو اختیار کړئ دې سره به انشاءالله تاسو نور کسان هم نه متاثره کېږي د دې مسلې نه او دا ستاسو مسله به انشاءالله څو ورځو کې دنه ختمه شي. دې لپاره یو معلوماتي خبره تاسو دا کومه چې ډېره پریشانه کېږئ مه. که چېرې تاسو دا وشي د اشوبې چشم یا پینک آی د مسله تاسو ته وشي نو پریشانه کېږئ مه، ځکه چې دا وایرل مسله ده. نو دا زیات نه زیات په 15 ورځو کې او یا یو هفته کې دا پخپله هم ختمیږي. د چا ایمیونټي سیستم سترانګ وي، د بیمارو خلاف چې قوت مدافعت دی هغه سترانګ وي، نو دا بیماري زر ختمه شي. چې څوک ډېر زیات کمزور وي نو هغوی زیات نه زیات 15 ورځو پورې دا مسله وي، خو دا بیا خپله ختمیږي. صرف دې کې احتیاط کوئ او احتیاط یو واحد د دې حل دی. امید ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما را دعا ده الله پاک دې ټوله ناروغه خلکو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې زموږ مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.